ګوډا را روان دي راځي داله ګوستنګ راتم کومړو بیړه تا ورځه لکه څنګه ګوډانچی په دې لرګي څنګه لکه ګوډانچی په دې څنګه په دې لرګي راکا مړه دسی ګرځ خپل را ماته کړی دا پاسه ځان نه دي دغه جوړ کړی دی لرګی دې راغستی او ګرځي ته دې اوس خیال پاسه لرګی دې راغستی دی او ګرځي پاسه داسې ګرځه پاسه الله ورته وکړه دلته بوس د چا نه تپوس وکړو نو اوس پته نه لګي یاره دا څنګه علاقه ده چاړو درک نه لګي شته نه چې تپوس دی اړو څوک شته نه څومره روجه ده چې تپوس دی درک هغه دی یو هغه د خشاک مشاک تر دنه تپوس کوم السلام علیکم یره د علي پیګلی ته کومه لار تللی ده ته څنګه مړه غون کلی کې میو کو سمون ته هغه چړا کو ته په لاره چا مړه لاره چا کدا سپ چړا کو ته وړي دی مړه اړ سو کو دې سړی نه تاسو کو د ته نه لکه لکه تاسو مې لکه ته زمونږ د اوازونه نه اورې ظالمه مرایم د تشنه شوه څه وایې وروره تاسو چا سره علي پیګلي ته کومه لار تللی علي پیګلي ته کومه لار تللی څه له دې پیګلي وروره دغه د دې پیګلي نه پیژنم ولې وروره تاسو څه مطلب دی څه وایې تاسو لکه علي پیګلي ته کومه لار تللی مونځ مې وکړ بس دا ذکر اذکار مې شروع کړی داسې را روان وم کار مې دا څه په چاړاګانو په دغه اورېدلي کوم وروره تاسو چا سره کار دی یاره ما خو به خبره پوهې که تاسو چا سره کار دی علي پیګلي ته ځو مړه وړو علي پیګلي ته ځو نه دا څه چاړاګانو کوڼان راوړي راځه مړه یاره بس څه ګزاره ده خو بس وشوه اورې هلئ اورې سخت تنګ کړم یاره دې کټ قسم دی یاره مې مازدیګری داسې بار ته راوځم اورې او که نه مړه بس په خلکو پسې خنداګانې کولې قسم دی بس دا نه خو ووته یاره خو بس وس دی خدای پاک مونږ ته خیر کړي ما خو توبه ایستې ده ډېر یارېدلی یم او که نه یاره مونږ به په هغه هلکانو پسې خاندلم قسم دی او که نه یاره قسم دی بس زمونږ نه خو ووته اورې مشران رښتیا وایي په چا پسې خاندې ما ځکه خنداره نه ووته مونږ به په هلکانو پسې خاندله زما دې مینهوالو ته خواست دی چې چا سره مدد نه شي کولی معذورو سره نو خاندې پسې ما که نه زما په شان به نه یو ورځ دغه شانتې وځي